پکتیکا کې یو ناپېژانده بې پیلوټه الوتکه ګزمې کوي. پکتیکا کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یو بې پیلوټه الوتکه ګرځي راګرځي. پکتیکا کې ځایي سرچینې پنجشنبه د زمري پر 14مه وایي چې له تېرې شپې راهیسې په دغه ولایت کې یو بې پیلوټه الوتکه ګزمې کوي. د سرچینو په خبره دا الوتکه د پکتیا مرکز خرنه مټاخان یوسف خیل او یحیی خیل ولسوالیو کې ګزمې کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا الوتکه د کوم هیواد ده او د دغو ګرځېدو موخه یې څه ده. له دې وړاندې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي و چې افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د القاعدې شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته له یو ملکي او نظامي کاروان سره لوګر او له هغه ځایه پکتیا او پکتیکا ته تللی دی. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره افغان ټایمز چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ.